نه بیرته غواړئ او په کابل باندې د یو نوی برید تیاری نیسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه زموږ سره چې کومه خبره توافق شوی و تعهد لري چې قوتونه به د کابل نه وځي، سابق رژیم د اردو نه پاتې قطاعات منحل کړي، کابل امنیت د متحدینو ته سپارل کړي، حکومت به فعاله مسلط کړي، په شپږو میاشتو کې به انتخابات ترسره کړي او د عبوري مرحلې په پای کې به قدرت منتخب اسلامي حکومت ته انتقالېږي. اوس ګورو چې مقابل طرف د خپلو تعهداتو نه خوشحال شوی او د یو په نسبت التزام لري، یا ضعیف او ناتوانه دی او یا هم خپلو تعهداتو ته مخلص نه و. دوشنبې نه تر جمعې پورې تقریبا 2000 مسلح کسان د دغو ملیشو یو ځل بیا د شمال کابل کې تیار شي، چا په اجازه چا په موافقه کوم مقصد لپاره، ولې د تېرو تعهداتو خلاف. موږ د دوی راتګ داسې ګڼو چې د دوی وجود او راتګ دواړه موږ د جنګ باعث روان نه او دا افواهات هم کابل کې خوره شوي چې د کودتا پلان لاس لاندې دی. سابق نامقدس ائتلاف کوم چې د وطن حزب مرکزي کمیټې په اتفاق سره فیصله کړې چې قدرت هغه ته انتقالوي، یو ځل بیا هغه ائتلاف راژوندی کېږي او د هغوی ترمنځ قدرت ویشلی کېږي او دوی په ګډه د اقدام اراده لري. دا حالت او دا چې په کابل کې هره ورځ ډېره جګړې روانې دي او خصوصا په دې وروستیو دردناکو پېښو کې تقریبا په زرګونو کسان مړه او ژوبل شوي، کلي کورونه وران شوي، مکمل منطقي د خوف سره برابر شوي. په کابل کې امنیت نشته، اداره نشته، حکومت نشته. هغه کوڅه کې هر دفتر کې ډېر حکومت دی، که هلته حکومت نه وي د مجاهدینو نه او د همدغه رژیم نه پاتې مسلح ځواکونو په لاس کې قدرت ته د دوی حکومت. تر څو چې دا قوتونه د کابل نه نه وي وتلي، د جنګ احتمالات نه ختمېږي. د مجاهدینو حکومت په اوضاع نشي مسلط کېدلی، امن او استقرار نشي. موږ نه غواړو چې په کابل کې جګړه وشي، هلته د وینې توی شي او په کابل د راکټونو وولي. دا نور دي چې د جنګ لپاره شرایط برابر دي، نور دي چې غواړي د توطئو له لارې او د توپ ټانک په ذریعه په افغان ولس حکومت. زموږ شرایط دا دی چې ملیشې دې وځي، د رژیم نه پاتې مسلح قطاعات منحل شي، په کابل امنیت کې وزارت داخله په چوکاټ کې د مشترک جهادي قوت په لاس تامین شي، وزارت دفاع د امنیت په چارو کې تشبث او مداخلت نه کړي، وزارت دفاع کارنامه دی، وزارت دفاع د اسلامي اردو جوړ کړي او د سرحداتو نه دفاع وکړي او په پاتې 3 میاشتې کې انتخابات ترسره شي، قدرت منتخب حکومت ته انتقال شي. ټول قوتونه د خپلو منځونو کې تعهد وکړي چې د اقتدار لپاره به وسلې په لاس نه کړي، د توپ ټانک په ذریعه په افغان ولس حکومت نه کوي او د سازشونو له لارې به قدرت ته د رسېدلو کوشش وکړي. پرېږدي چې ملت په چا اعتماد دی هغه د حکومت جوړوي. که څه هم په دې خبره موږ سره ځینو ډلو تعهد کړی، ولې پوهېږو چې هغوی په خپل ملت اعتماد نه لري، ملت ته وېرېږي او نه غواړي چې انتخابات ترسره شي او د ملت د خوښې منتخب اسلامي حکومت جوړ شي. که په کابل کې جګړه نښلي، مسؤلیت د دې نه ورکوي، نورو به د دې ته لمن والي او شرایط به برابر کړي. موږ نه غواړو چې په کابل کې جګړه وکړي، ولې دا حالت د اوږدې مودې لپاره نشي زغملی. د کابل په ولس باندې ظلم، تېری او هره ورځ د جګړو تپل، د هره ورځ سلګونو کسان قتل، مال، ځان، ناموس، ابرو باندې تېری، تعرض،
د امنیتي عدم استقرار دا د اوږدې مودې لپاره نشو نور ملت په وړاندې احساس مسؤلیت موږ خدای سره تعهد کړی چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسوو په آزاد سوله به تامینوو د ملت د خوښې اسلامي حکومت به جوړوو تر څو چې د ملت د خوښې منتخب اسلامي حکومت نه وي جوړ شوی به ارام محترم حکمتیار صاحب بل سوال دا دی چې آیا استاد عبدالصبور فرید تر اوسه هم خپل چارو په کابل کې ترسره رسوي او که نه او تاسو څه وخت کابل ته د تلو پروګرام لرئ؟ استاد عبدالصبور فرید د موقت حکومت صدر اعظم کابل ته داخل شوی او د کار کولو اراده لري او واځي خپل ملت خدمت وکړي دا حالت پای ته ورسي امن سوله استقرار تامین شي موږ ګورو چې له هغه سره خلک مرسته نه کوي نه پرېږدي چې هغه خپله دنده موافقانه ترسره کړي د په وړاندې خنډونه او موانع وسلې ته لاس کوي جګړې راته ولاړې د دغو ملیشو راتګ یو بله فتنه وه چې د استاد فرید په وړاندې د موانعو مشکلاتو راولاړولو لپاره راته لمن وهلی شوي او موږ د استاد فرید د بېرته ایستلو اراده نه لرو او تر اوسه پورې موږ د دې فیصله نه ده استاد فرید موقت حکومت صدر اعظم دی او مصممانه غواړي چې له دې پوسټ او چوکۍ نه خپل ملت ته خدمت وکړي خو استاد فرید د هر بل مجاهد په شان چوکۍ باور نه لري اقتدار لپاره نه دی جنګېدلی هغه په القاب و عناوینو باندې نه قانع هغه غواړي صادقانه خپل قوم ته خدمت وکړي که وګوري صدارت د چوکۍ نه هغه خپل ملت خدمت نشي کولی د هغه بېل لاره ورکوي هغه کیني د باندې بغور کوي چې د ملت لپاره له کومې لارې نه کولی شي درست خدمت وکړي حسب ستاسو د تګ پروګرام کابل ته زه کابل کې منتها کابل په ولسوالۍ د کابل د ښار نه بس 12 کیلومتره فاصله او زه په خپل مناسب وخت کابل ته هلته چې د ملحد رژیم نه پاتې مسلح قطاع په کابل نه او دا قوتونه منحل شوي کابل کې امنیت تامین شوی مجاهدین حکومت کابل په اوضاع مسلح او هیڅ خطر هم د حکومت په افغانستان کې تهدید نه کړی شي تر څو چې د اسلامي حکومت لپاره کوم خطر یې زه په سنګر کې او تر څو چې دا خطر کاملا نه وي منتفي شوی پایدار او ډاډه سوله او امن ملک نه وي تامین شوی موږ صبرونه وکړو. بل سوال محترم حکمتیار صاحب تاسو د هغې حل و عقد شورا چې خپل کار په 3 میاشتو کې دننه پیل کوي څه نظر لرئ؟ د اهل حل و عقد شورا نوم اخیستل صرف د هغو کسانو لخوا چې خپل ملت وکړي او غواړي چې انتخابات منتقي کړي نه غواړي انتخابات ترسره شي د ملت خوښه حکومت جوړ کړي دوی غواړي چې هماغه د راولپنډي د اهل حل و عقد شورا نظریات وي موږ نه غواړو چې دا ښه تجربه دې بیا تکرار شي او اهل حل و عقد خپله ملت انتخابوي د ملت رایې ته د رجوع وشي بیا د اهل حل و عقد دې مراجعې له لارې راشي موږ وایو دغه رهبران ټول کاندید شي ټول ملت کې هغوی ته رایې ورکړل شي بیا د هر رهبر تنظیم د خپلو آراو په تناسب اهل حل و عقد شورا ته معرفي زه شورا درمنم او دا تصعیب په بنیاد دی تنظیمونو ترمنځ قدرت شورا ویشل کېږي هغه هم د مساعدتو داسې حکومت نه ملک اداره کولی شي خو داسې ملکونو هېوادونو کې چې هلته منظم ثابت پوځ دی اداره دی انتظامیه دی پولیس دی هلته هم دغسې حکومتونه نشي کولی ملک سنبال کړي او دلته د افغانستان په پیچیده حالاتو کې چې پېر شمېر ولس مسلح دی او مسلح ځواکونه راولاړ شي دلته څنګه کېدای شي داسې ضعیف حکومتونه ملک اداره کړي
دا درې میاشتې تجربه کافي ده. دغسې حکومتونو کولی شي چې ملک اداره کړي. نو اوس په تاریخي کابل دی په درې میاشتې کې سمبال کړي. د کابل په یو کوڅه کې د امنیت تامین کړی، ټول کابل ټول ملک پرېږدي. د دې معنا دا چې داسې حکومتونه نور د افغانستان پیچلي حالات نشي کنټرولولی. باید یو قوي منتخب حکومت چې د ملت د اکثریت د تایید نه برخمن وي هغه جوړ شي، څو ملک اداره کړي، د ملک د تجزیې نه مخنیوی وکړي، د بهرني مداخلاتو لاس قطع کړي. موږ د اعلى حل العقد شورا غواړو خو منتخب او د ملت رایې د مراجعې له لارې به ترشي. بل سوال مهدي صاحب، لطفا راته ووایئ چې کوم عوامل د حزب وحدت او اتحاد اسلامي ترمنځ د جګړې باعث وګرځېد؟ زه نه غواړم چې دې جګړه کې یو طرف پټو سترګو کوي. زما له نظره دا جګړه ټوله محکومه څرګنده ده. داسې جګړه چې کوم کې بې ګناه خلک په قتل ورسېږي، په سلګونو کورونه ولاړ شي او په زرګونو راکټې د بخار وولېږي. دا جګړه هېڅوک نشي کولی. کار دا و چې دواړو ډلو د داسې جګړې نه مخنیوی کړي. زما باور دا دی چې د دغو ډلو له یوه هم دا جنګ نه دی شروع کړی. هغه شریر عناصر چې د فتنو راولاړولو لپاره لګیا دي هغوی دا جنګ خبره ده. که تاسو اوس د وحدت د اتحاد اسلامي نه تپوس وکړئ خامخا به هغوی دې نتیجې ته رسېدلي دا جګړه نور شروع کړې نور کړی. اصلا په کابل کې د قواو توازن داسې ده چې د رقیبو متوازنو قوتونو ترمنځ د جګړې احتمال او چانس هر لحظه شته. حزب وحدت یوازې ځان تر اتحاد اسلامي نه قوي. شورای نظار داسې فکر کوي چې د ملیشو نه پرته کابل کې هغه موجوده په خطر کې. هغه د تیر رژیم نه پاک استطاعت او د ملیشو په قوتونو باندې متکي. کابل کې چې کوم مسلح قوتونه موجود دي یو هم د دې تصور نشي کولی چې یوازې اوضاع کنټرولولی شي. داسې متوازن رقیب مسلح قوتونه په هر ځای کې د جنګ باندې چې تر څو دا توازن نه وي بدل شوی جنګ احتمالات نشي ختمېدلی. هلته به د جنګ احتمالات ختمېږي چې ملیشې ووځي، رژیم نه پاتې مسلح اطاعت منحل شي، قوي حکومت په اوضاع باندې کنټرول ولري، را جوړ شي. مشترک قوت د وزارت داخلې په چوکاټ کې کابل کې امنیت تأمین کړي. د هغه نه پس کېدای شي داسې جګړو مخنیوی وشي. بل سوال صاحب، ستاسو په نظر کوم عوامل د کابل ښار د بېنظمۍ سبب ګرځي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې احمد شاه مسعود د امنیت په راوستلو کې یوازې بریالی شي؟ مسعود د خپلو ملګرو سره او په دې اختلاف کې شاملو ډلو حکومت هم شو ځان لري چې کابل اداره کړي او امنیت یوازې خو هغه کابل په یوې ناحیې کې هم نشي کولی. او زما خو تشخیص دا دی چې اصلا له کومې لارې چې دا قوتونه کابل ته داخل شوي دا په خپله تشنج د راولاړولو عامل دی. یو ضعیفه ډله چې وغواړي سازش له لارې قدرت ته ورسوي او په نورو متکي هغوی ته انجام سره مخامخ کړي. اصلا د تشنج او بدنظمي عامل هغه نامقدس اختلاف چې د هغوی په مرسته ځینو ډلګیو وغوښتل چې کابل ته داخل شي، تاسو ریاست جمهور ته ځان ورسوي. اوس د دې نه عجیب دی چې په کابل کې امنیت تامین کړي. زما برداشت له وجې نه داسې شاید مهدي صاحب، تاسو د کابل عوام خلکو ته څه پیام لرئ؟ هغه خلک چې اوس هره لحظه په ویرو کې په ترس کې شپه سبا سر ته رسوي، نو تاسو هغوی ته د یو اطمینان په خاطر د امنیت د راوستلو په خاطر څه پیغام ورکوئ؟ زه د کابل وروسته له خپله طرفه د مجاهدینو خوا اطمینان ورکوم چې دا وضع به انشاءالله زیات دوام وکړي. او
موږ خدای سره تعهد کړی او د ولس په وړاندې اساسي مسؤلیت د کابل په ورځ چې کوم مصیبتونه نازل شوي او دغو مسلح وحشي قوتونو چې په کابل کې د کابل ولس ځورولی د هغوی مال ځان آبرو تهدید شوي په خطر کې خوف روب ویره حکومت کې امنیت نشته او نظم نشته او د کابل هېڅ اوسېدونکی هم خپل هېڅ ډاډه او مطمئن انشاءالله دا حالت به ډېر ژر پاتې او موږ دا د وجود دې لپاره نشو موږ دې ته اطمینان ورکوو چې دا حالت به ژر پاتې رسي او تر څو چې کابل کې امنیت نه وي تامین شوی جګړې ټول عوامل نه وي ختم شوي او له دې نه په ټول افغانستان کې موږ نه یو ډاډه شوي چې د دې نه پس به د قدرت د انتقال په پروسه کې وینه دلته وسله به نه استعمالوي څوک به د توپ ټانک په ذریعه په افغان ولس حکومت نشي کولی موږ په سنګروي او د ملت په خاطر ستونزې او کړاوونه کوو جهاد پیدا نه کوو هر قرباني ته تیار یو څو ملت د دې مصیبت د دې دردناک حالت نه شو